لغمان والي د یو شمېر اهل هنود ستونزې واورېدې او د حال ډاډ ورکړ. نن د شنبې په ورځ د دلوې په 11 نیټه لغمان والي رحمت الله یارمل د یو شمېر اهل هنودو د مشرانو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې او وړاندیزونه د حل په موخه واورېدل. راغلو اهل هنودو له نظام او ولايتي ادارې څخه بشپړ ملاتړ څرګند کړ او ویل چې په هر حالات کې به د نظام ترڅنګ ولاړ وي. دوی د لغمان له والي رحمت الله یارمل څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د اهل هنودو د یو شمېر غصب شویو ځمکو په خلاصون کې ورسره مرسته وکړي. د لغمان والي رحمت الله یارمل د اهل هنودو له راتګ او له نظام څخه د دوی د ټینګ ملاتړ مننه وکړه. هغه ډاډ ورکړ چې د اهل هنودو ټولو ستونزو ته به په وخت رسیدګي کیږي او هیڅ مشکل به یې بې له حل کېدو پاتې نشي. راغلو اهل هنودو د لغمان والي ته د اعزاز لونګۍ په سر او چپن په اوږو کړه.